د افغانستان کرکټ بورډ له لوري ترسره کیدونکي لیسټ ای سیالۍ لوبډل مشرانو له لوري مطبوعاتي کنفرانس ترسره شو. دغه لوبې چې د 5 زونونو مس عینک، بوسټ، بندیامیر، سپینغر او امو لوبډلو ترمنځ به د رحمت ولی مسرور کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. لوبغاړي دغه ډول لوبې د کورني کرکټ لپاره مهمې یادوي او زیاتوي چې په دغه لوبو کې به د ځوانو لوبغاړو سره خپلې تجربې شریکې کړي. ټولو لوبډلو کمبینیشن ډېر ښه ده او انشاءالله موږ به خواري کوو چې ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړو او ښه کرکټ ترسره کړو. نو ځوان استعدادونو لپاره یو ډېره ښه زمینه ده چې تر څو خپلو سینیر لوبغاړو سره ولوبېږي، د هغو تجربو څخه ډېر څه زده کړي او د خوست لوبغالی ماشاءالله ډېر ښه جوړ شوی ده. آب و هوا هم ډېره ښایسته ده. نو امید لرم چې یو ښه ټورنمنټ ولرو. بالکل دا دوی لپاره یو ډېر ښه ځای ده چې دلته ټول نیشنل ټیم کوم پلیران په هر یو ټیم کې ته تقریبا 3-4 تر 5 پورې پلیران دي. نو دوی کولی شي چې د دوی سره خپله کومه ستونزې چې دي په بیټینګ کې، بولینګ کې، هغه خپل سینه پلیران سره شیر کړي او هغه باندې تر څو د دوی پرفارمنس مخکې لاړ شي او اوس چې کوم ټورنمنټ نه دنه فایده واخلي. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین بیا وایي چې د ننداره کوونکو لپاره یې هم په لوبغالي کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د نوموړي پر وینا چې د دغه لوبو ټیکټ به هم فری وي. زمونږ د اداري ټیم به دا کوشش وي چې د ناستې ځایونو لپاره څومره چې ممکن وي د سوري بندوبست وکړي. دغه راز ټیکټ ویډیا دی زمونږ د خوست وطندارانو د خواوشا ولایتونو مینوال کولی شي راشي او پرته له ټیکټه میدان ته راشي دا سیالۍ ننداره کړي او کانټین بندوبست هم ورته شوی دی تر څو د ضرورت په اساس هغې نه هم ګټه واخلي. د یادولو وړ ده چې نږدې 2 اونۍ مخکې د شپږیزې سترې سیالۍ د ملي لوبډلې لوبغاړو په شتون کې ترسره شوې چې د عظمت الله عمرزي په لوبډل مشرۍ کې امو نهنګانو لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې.